السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی زما یوټیوب چینل ته. دوستانو، نن د دغه یو شي په باره کې سره خبرې کوم چې یو بل نوی سایټ راغلی دی WDC په نوم. نو دې کې تقریبا هماغسې GPT غوندې سیستم دی چې 10 نفره تاسو راولئ، دغه 10 نفره $10 پانګونه وکړي. یعنې دا اسانه دی، هر نفر باید $10 پانګونه وکړي. نو ډیر اسانه سیستم دی وروره. تقریبا 10 نفر راوله چې $10 پانګونه ټول 10 نفر وکړه، ستا ته به میاشتنی معاش هم درکوي. نو دوستانو، که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي وي نو د مهربانۍ د وجې یو سبسکرایب او د بیل تڼۍ کېکاږئ، لایک او شیر کړئ ویډیو. سلامونه ملګرو، شاید په خیر سلام وساتم. ملګرو، انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو ته وښیو چې څرنګه کولی شو په WDC سیستم کې خپل ځانو ته اکاونټ رجسټر کړو او خپل ځانو ته اکاونټ جوړ کړو. نو تاسو ته به دغه لینک درکول شوی و چې د خیر سره پر دا لینک به تاسو ګوته وهئ. څه مثلا چې پر دا لینک ګوته ووهله، ملګرو که چیرې ستاسو انټرنیټ قوي اوسي نو بیا به دلته تاسو ته یو داسې صفحه راپورته شي. نو چې مثلا صفحه راپورته شوله نو تاسو به دغه 5 خانې، البته 4 خانې به تاسو ورته ډکوئ. د یوه خانه به هم د خیر سره ورته ډکوئ، دا کود به پکښې وي. نو دغه 4 خانې به تاسو ورته ډکوئ، دا خپله ډکوي. بله خانه دا چې د خپله ډکوي. او بله خبره مې دا درته کوله چې دغه 4 خانې به ډکوئ. څه مثلا چې دا ډک کړئ، بیا د خیر سره پر دا رجسټر باندې کلیک کوو. زه راځم، اول سر به تاسې د ټولو نه مخکې راځئ، دلته به د افغانستان کود ورته انتخابوئ. درونه وي دلته لیکاست، درونه چې مو ولیکل د افغانستان کود دا دې راپورته شو. نو تاسې به پر افغانستان کلیک کوئ. نو بیا به دلته خپل شمېره ورته لیکئ، دلته به ایمیل ورته لیکئ، دلته به خپل ځانو ته یو پاسورډ ورکوئ او دلته به هم یو پاسورډ، دغه پاسورډ چې مو دلته ووایي هغه به دلته هم ووهاستئ. صحیح ده ملګرو، دلته به هم ووهاستئ. نو زه اوس راځم پاسورډونه او کوډونه ورکوم، ویډیو سکیپ کوم لږ. ملګرو، تاسې لیدلی شئ چې ما خپل شمېره ورکړله. شمېرې وروسته مې بیا خپل ایمیل ورکوئ. د ایمیل وروسته مې خپل پټ نوم ورکوئ، ځکه چې دا ډېر مهم دی. دغه پټ نوم باید ستاسې څخه بل څوک وانخلي. صحیح ده ملګرو، دا ستاسې کلف دی. نو دلته به تاسې خوندور کلف ورکوئ چې بیا مو هېر نه شي. دغه شمېره مهمه ده او دغه کلف مهم دی. او دا نو ملګرو، دلته مې هم لکه څرنګه چې مې دلته دا کلف لیکلی و، دلته مې هم دا کلف ولیکئ. نو اوس دلته راځو، بیا به راځئ د خیر سره په رجسټر باندې به کلیک ورته کوئ. څه مثلا چې په رجسټر کلیک ورته وکئ، څه مثلا چې پر ثبت نام باندې ګوته ورته ووهله د خیر سره، نو بیا به تاسو ته یو داسې صفحه راپورته شي. ملګرو، تاسې کتلی شئ دلته صفحه راپورته شوه. نو تاسې به راځئ پر دغه ځای باندې به ګوته د خیر ورته وهئ. څه مثلا چې پر دا پورته کول باندې ګوته ورته ووهل نو تاسې ته به یو 2 کرنسیانې راوړي. صحیح ده، 2 کرنسیانې. نو تاسې به راځئ 2مه کرنسي به ورته انتخابوئ. څه مثلا چې مو ورته انتخاب کړل نو بیا به راځئ کافي به باندې وهئ. کافي چې مو باندې ووهله نو ستاسې ادرس به کافي سي. نور به راځئ په واتساپ کې بیلېږي ماته. څه مثلا چې واتساپ ته راغلی نو دغه ادرس چې دی هغه به ماته راواستوئ. نو د خیر کار خلاص. په دا ترتیب د خیر اکاونټ جوړېږي. په دا ترتیب هغه خپل لینک د ډاونلوډ لکه کولی شي او نور طریقې انشاءالله د سکرین شاټونه له طرفه درته ښیم. نو خپل اکاونټونه پر دغه ترتیب جوړ کړئ. بیا د خیر مهرباني وکړئ شخصي کې رابطه وکړئ. صحیح ده، الله مو وساته.